دوستانو دا یو ډیر ضروري پیغام دی اکثره د چمن د خلکو او د ټولو پښتنو دپاره دی. اوس یو ملګري راته ویل چې زموږ خپل ملګری دی د چمن د خلکو په دغه مجبوریانو باندې د هغه خوا پنجابیان او دا خلک اوس خبر دي. په ملتان کې یو داسې نوم یې د فیکټري ورکړی دی یا د کمپنۍ ورکړی دی. دلته د چمن هلکانو ځوانانو نمبرونه په واتساپ په یو شي کې پیدا کړي او هغو ته ټلیفون راوکړي وایي ته راسه تا ته موږ نوکري درکو یا ته 10 کسان نور در سره راوله موږ تا ته کار درکو پر کار دې لګو. موږ د کمپنیو پیک شان یې ټول جوړ کړي وي د پیک کمپنۍ نوم یې ورکړی وي. دلته هلکان خو زموږ د چمن کمزوري هلکان دي تعلیم شعور نشته کې بعد دوی ته دا نه معلومیږي چې دا اوس اصلي کمپنۍ د پیک کمپنۍ ده. ډېر غټ خلک یې خطا ایستلي دي دا کمپنیانو. د کمپنۍ په بهانه باندې ملتان ته ورغوښتي وو دی هلته تللی وو باره یې ورته ویلي وو چې کښېنه ستا ټیسټ دی پر ټیسټ کې 3000 ځینې اخیستې وې. بیا ورته ویلي وو چې ستا انټرویو ده په انټرویو کې 3000 ځینې اخیستې وې. بیا یې ورته ویلي وو چې بس ته اوس پاس وې 1.5 لک روپۍ کور ته ټلیفون وکړه 1.5 لک روپۍ راوغواړه چې 1.5 لک دې موږ ته راکړې باره به موږ ستا په کمپنۍ کې شامله کړو تا ته به تنخواوې در شروع کړو. بیا دغه کورنۍ دغه هلک خپل پلار ته ټلیفون کړی و چې پلاره دا رقم کیسه ده دا خلک ما ته داسې وایي اوس مې ګسه پرېږدي نه زه ورته وایم چې زموږ کره 1.5 لک روپۍ نشته زه ځم وایي پرېږدي مې نه وایي یا ته به خامخا 1.5 لک روپۍ راغواړې. هغه پلار چې بیا پسې ورغلی و غریب سړی و مسکین سړی و 1.5 لک روپۍ یې دلې نه شوې برابرولی ورغلی و. هغو ورته ویلي و چې وروره موږ نه کمپنۍ غواړو نه موږ تنخوا غواړو نه موږ نوکري غواړو دا زما زوی په لاس راکړه. هغو یو څه بدماشي ور کړې وه بدې رپې چپې رپې خبرې هم ورته کړې وې. بیا دغه سړي پلار ورته ویلي و زه ځم پر تی پایار کټوم داسې کوم داسې کوم په ډېرو ټالۍ ټمبلۍ باندې د خپل زوی خالي د کمپنۍ سره خلاص کړی و. نو دغه پیغام تاسو پر مخ در سره نشر کړئ چې زموږ د چمن ځوانان یې واوري. خلک دلته پراډونه زموږ سره کوي دلته په پراډو مې ورغواړي. دا رقم ډېرې واقعې زموږ او ستاسو مخ ته ستا د کمپنۍ په نامه یا د نوکرۍ په نامه یې ځوانان ورغوښتي دي. خدایه مکه هلته بیا د چا څه پښتورګي خرڅ کړي دي د چا سره کم کارونه کړي دي په چا کم کارونه کړي دي. دغه پیغام یې په دې جوړ کړي چې زموږ د چمن ځوانان خبر شي چې د یو چا په پراډ کې مه راځئ. خلک پراډیان دي خلک په طریقو چې په هره طریقه پیسې جوړیږي دوی جوړوي. د یو چا په خبرو کې مه راځئ. نه کمپنیان سته نه کاروبار سته نه شی سته. ایسې په پیک کمپنۍ په نامه باندې خلکو ته وایي 20 کسه مې په کار دي 10 کسه مې په کار دي ویډیو یې جاري کړي چې زموږ دونه مزدوران په کار دي په دا کمپنۍ کې. حالانکې د دوی نه کمپنۍ وجود لري نه دوی اورجنل دي پیکې صرف د پیسو دپاره یې ګیم جوړ کړی وي چې دغه خو هغوی اوس مجبوره خلک دي هلته یې کاروبار نشته دا لالچ یې ورکړی په دا باندې یې غواړي. نو د ټولو ځوانانو څخه مې دا خواست دی چې د دې شیانو څخه لاس واخلي دې ته پام او فکر وکړي د هر شي معلومات کوئ. داسې پر خپل سر باندې کارونه مه کوئ چې سبا بیا تاسو د کمپنۍ په بهانه ورغوښتي یاست او کورنۍ ته مې ټلیفونان کوي او دوی ډاکوګان کمپنۍ د کمپنۍ د طرفه ټلیفونان دي پلار دا ته راکوي چې دونه پیسې راواستوئ کنی ستاسو زوی به په دې دنیا کې نه وي. او هغه ځای ته ځان مه رسوئ او دا ویډیو پیغام پر مخ تر سره نشر کړي چې د چمن او د ټولو پښتنو ځوانانو پرې ورسېږي. ډېره مننه.